السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو 4 انچ سمرسیبل ده او 18 دانې شمسیان دي په هر چوکاټ کې، 9 شمسیان دي، 2 چوکاټه دي او 9 کیلو واټه انورټر ته. د دې پروګرام درته ښایم چې څه رقم ته پروګرام کېږي. هره یوه شمسي 300 واټه ده. دا شمسیان دي، زه درته ښایم. راوړه. دا 9 دانې شمسیان په یو چوکاټ کې دي او 9 دانې شمسیان په بل چوکاټ کې دي. دا 2 چوکاټه بیرته سره یو سوي دي. دا شمسیان دي، 2 چوکاټه دي، دواړه بیرته سره یو سوي دي او له دواړو چې 18 دانې شمسیان جوړ سوي دي. او دا د شمسیانو دا معلومات ده. هره یوه شمسي 315 واټه ده او 10 ولټه ده او 4 انچ سمرسیبل ده. دا 4 انچ سمرسیبل ده او انورټر زه تاسو ته اوس ښایم، پروګرام یې درته ښایم چې څه رقم ته باید پروګرام شي. پی او ته ورځو، پی او پی بي ته رسوو، هغه انټر کوو. دلته پی او 0 راځي، دا به 0 یو پرېږدو. بیا پی او 0 یو راځي، دا به اوکې کوي، دا به هم یو پرېږدو. بیا راځي پی او 0 4 ته به ولاړ شئ، دا به اوکې کوي. دلته 80 دي، دلته به 110 راولئ. دا که چېرته 250 شمسیان 22 دانې وي بیا به 110 ولګوئ، او که 18 300 واټه وي دا به هم 110 ولګوئ. ځکه چې که 300 واټه وي هغه 18 د 22 شمسیانو د 250 زور وږي. دا به اوکې کړئ. بیا پی بي 0.5 راځي، دا به اوکې کړئ. دلته ټول صفرونه دي، داسې مې له یاده نه ووځي. دا شفټ بټن به یورې ووږئ، دا د سر 0 علامه غورځوي اوس لکه ګړۍ سیف ټیم کېږي. دا رقم ته بیا به تاسې دا 50,000 ته ورسوئ، بیا به یې وروسته انټر کړئ. نور به له دې پروګرام څخه ووځئ، نور به انشاءالله کوم مشکل نه وي پکې. سټارټ به یې کوئ انویټ. اوس به وګورو چې اوبه راپورته کوي او فریکونسي تر څو پورې ځي. دا د اوبو تاسو ته ښکارېږي او دلته فریکونسي ګورو. فریکونسي په 40 140 داسې رقم ته چلیږي. نو دوستانو دا و د 4 انچه پروګرام. ځینو دوستانو غوښتنه کړې وه د 22 شمسیانو پروګرام راته وکړئ. په دې طریقه سره پروګرام کېږي دوستانو. او دا سولر دی، تاسې ولیدل خپله. دا 2 چوکاټ شمسیان ولو او دا 9 کیلو واټ انورټر ته یې ښایي او 4 انچه اوبو. دا برمه نوې پاله شوې ده ځکه چې هغه اوبه یې درنې دي، یو څو یې اوبه خړې ښکارېږي. دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل شه.